دغه شپږ میاشتنۍ کمانډوي دوره چې ده په لومړۍ مرحله کې د انتخاب مرحله ده. په دغه مرحله کې له هر قسم حالاتو سره د مجاهد مقاومت تجربه کیږي. په شرایطو برابر مجاهد مخکې نورو مرحلو ته انتخاب کیږي چې په لړ کې بشپړ پوځي تمرینات مجاهدینو ته ورښودل کیږي.